د ځوانانو راډیو کرکټ جام سیالیو نیمه پایلوبه او پایلوبه تېره ورځ د کندهار ولایت په قریشي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې چې په پایله کې د هلمند ولایت لوبډلې بلخ لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. د هوا د خرابوالي له امله ټولې لوبې په 10 اوریزه بڼه ترسره شوې. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې هلمند لوبډلې د خوست ولایت لوبډلې ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او په دویمه نیمه پایلوبه کې د بلخ ولایت لوبډلې په سوپر اوور کې د کابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د شړ هڅه توپ لوبول کیږي د کور د سر د پاسه څلور منډې ترلاسه کیږي په زړه پورې څلوریزه بیخي ډیره لوړه خبره ده چې ځوانان لپاره دومره کار کوي چې راډیو راپاڅي او دلته د ځوانانو لپاره د ولایتو په سطحه داسې یو ټورنمنټ جوړیږي دا بیخي لوړه خبره ده او د څومره چې مخکینی ښه پلیرون دي هغه چې لوبیږي نو د ځوانانو لپاره ډیره ښه ده هغې نه دومره تجربه زده کیږي انشاءالله چې د ځوانان یو څه تر زده کړي د دې نه ډېر استعدادونه مخې ته راځي خاص کار زموږ خپل ولایت ته خو زه په خپل ذهن وایم موږ ته ډېره فایده کړې ده ځکه زموږ هلکان ولایت خپل ولایت نه راله قندوز ته ماتې ورکړه قندوز نه رالو دلته اوس قندهار ته نو دا یو لاسته راوړنه د پلیرز لپاره دا ده چې یو ټور کوي مختلف لوبغاړو سره مخ کېږي مختلف ګراونډونو ته ځي نو ډېره زیاته ګټه کوي خاص کر کرکټ لپاره کې ډېر ته خوښ یو موږ دغه سیالۍ د ورورولۍ یووالي او د کرکټ لوبې د ودې لپاره ترسره شوې چې موخه یې د هیواد په کچه د ځوانانو هڅول او د کرکټ په برخه کې دوی ته د لوبو اسانتیا برابرول دي. بدون شک دغه لوبې د ځوانانو لپاره ډېر زیاته ګټورې وي د دې ترڅنګ د کرکټ د ودې پرمختګ او د لا غوړېدو لپاره په هیواد کې دا ډېرې ښه تمامیږي او ډېرې ګټور وي. زموږ هدف هم همدا و چې وشو کولی د همدغه لوبو په ترسروي سره ځوانانو ته په هیواد کې البته د هیواد په کچه د سالمې تفریح زمینه برابره کړو همداسې د دوی هغه استعدادونه د کرکټ په برخه کې د ودې لپاره لا ورته کار وکړو. بلخوا پایلوبه د هلمند ولایت او بلخ لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې پکې هلمند د 15 وکټو په توپیر اتلولي خپله کړه. په پایلوبه کې بلخ لوبډلې په لومړۍ توپوهنې سره 103 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د هلمند لوبډلې په زړه پورې او سختې لوبې په پایله کې یاد هدف په 9 اوور کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ. د هلمند لوبډلې په ګټه شریف الله بارکزي په 15 توپونو 11 منډې وکړې او نظیر یاد د 3 وکټو په ترلاسه کولو د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. نل ورسیږي او دغه سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي 6 منډې ترلاسه شي په دغه توپ باندې. یک تورنمنت بسیار عالی است و ما خوش هستیم که تا اکنون در سیم فاینال هستیم و بازی ادامه داره. انشالله هدف هم است که به خیر ببریم و مستقیما به فاینال را پیدا کنیم و فاینال هم ببریم به خیر انشالله. از کابل تا قندهار آمدیم و از خودم شخصا بار اول است که ما به قندهار آمدیم و واقعا قندهار خیلی زیبا و دوست داشتنی است. بالکل دا خو معلومه خبره د ورزش د صحت ضامن دی او همداسې ورزش د اتفاق او یووالي ضامن دی نو په همدې خاطر د لوبغاړو سره انوالو شولو د لوبغاړو سره مو خواږه وکړله او د هغو سره وپېژندله او دا د یووالي سمبول دی ورزش. دغه سیالۍ په لاره اچولې دي او دا د ځوانانو لپاره یو ښه پرمختګ د تر څو پورې ځوانانو کولی شي له سینیر لوبغاړو سره ولوبېږي او همدارنګه له یوه ولایت څخه بل ولایت ته سفر وکړي او له نورو لوبغاړو سره همغږي ولري له هغوی سره اتحاد ولري نو دا د ځوانانو لپاره ډېر یو بهترین فرصت دی تر څو پورې دوی استفاده ترې وکړي او خپل ځانونه پکې ثابت کړي. زه کرکټ د یووالي اتفاق ورورولۍ لوبه ده او دا څه ډېر کم ترسره کېږي او د ځوانانو راډیو یو دا یو نوښت کړی دی هیله ده دوی دغه خپل نوښت ادامه ورکړي او په دغه برخه کې لا هم د ځوانانو لاسنیوی وکړي او د دوی لپاره نور دغه ډول د کرکټ لوبې چمتو کړي. په لومړی ښه مثال دا دی په لومړي ځل نن د خوست لوبډله کندهار ته راغلې وه چې دا د اتفاق اتحاد لپاره یو ښه مثال دی. کابل راځي کندهار ته کندهار ځي کابل ته یعنې دوی په خپل منځ کې اتفاق اتحاد ورورولي لا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ په کندهار کې د دومره لوی ټورنمنټ چې د څلورو زونونو ترمنځ و بالاخره سوپر جام چې د څلورو لوبډلو ترمنځ و دوې نیمه پایلوبې وه پایلوبه په کندهار کې ترسره سول د یوې سیمې د مینې ورورولۍ اتحاد اتفاق پیغام یې تر بلې سیمې ورسوه ورسره په ضمن کې د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره کړې وه ځکه لوبغاړي خوشحاله لوبو ته نو هغه لوبې چې مینوال هم ورته راځي د نندارچیان هم د لوبو خوند اخلي په ضمن کې ورسره لوبغاړي ډېر انرژي اخلي په ټوله کې یو ښه ټورنمنټ و په دې هیله چې دا ټورنمنټ هر کال کې ترسره سي. د یادولو ده چې دا سیالۍ د 8 ولایتونو ترمنځ ترسره شوې چې په پای کې د هلمند لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د ډېرو منډو جوړونکي ډالۍ د خوست لوبډلې لوبغاړي صابر ګربز او د ډېرو وکټو اخیستونکي جایزه د هلمند لوبډلې لوبغاړي محمد سراج ترلاسه کړه.